السلام علیکم دوستانو، زموږ پریس نیوز چینل ته ښه راغلاست. هیله ده چې روغ او جوړ به یئ. د افغانستان د اسلامي امارت نوې ټاکنې د افغانستان اسلامي امارت سترې محکمې 9 کسان د ولایتي محکمو د مشرانو په توګه ټاکلي. دوستانو، پریس نیوز چینل ته ښه راغلاست. هیله ده چې زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. د اسلامي امارت تازه او نوې ګمارنې 9 کسان ولایتي محکمو د مشرانو په توګه ټاکلي دي. د افغانستان د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد د افغانستان د ولایتي محکمو د 9 نویو رئیسانو لومړی خپور کړ چې د دغې ډلې لخوا ټاکل شوي. د افغانستان د اسلامي امارت ستره محکمه د طالبانو لخوا تأسیس شوې. د طالبانو مشر د محاکمو لپاره خپل اساس د ولسوالیو، ولایتونو، ښارګوټو او استیناف محکمو په ډول ټاکلي دي. دغه 4 ملایان چې ځانګړې دیني روزنه یې ترلاسه کړې تر څو په محاکمو کې پریکړې سمې او د شریعت په رڼا کې ترسره کړي.